دو صفت نه لرو، علم نه لرو، اتحاد نه لرو. کله چې دغه دوه صفتونه الله په موږ کې راوستل، بیا وعده مشروطه په دغه شرطونو ده. موږ علم نه لرو. ټولو غربیانو ته مې چلنج ده، ټولو غربیانو ته مې تحدی ده. په دوه شیانو خبر کوم، یو مې په کاغذ وکړه د موږ احسان ده. هر څوک چې علمي بحث کوي دا ټول هغه شیان من المدفع الى العبره له توغندي نه نیولې تر ستن، ولې دغه ټولو علومو ته موږ نه راپورته کېږو چې زده یې کړو. ټول هغه شیان چې نن زمانه ورته ضرورت لري، هغه ټولو علومو ته ولې موږ وګه نه ورکوو؟ فلسطین کې جهاد روان، ټول عربي نړۍ چپ، اتحاد نشته. که اتحاد ورته جذبې ورغلي په طالبانو مجاهدینو کې داسې اور بل د موږ فلسطین ته ځو. چیرې ځې؟ څه شي دپاره ځې؟ یو توغندی د زر نفرو بس دی. ته جذبه مه کوه، جذبه دې زر سړېږي. اوس جذبه په علم وکړه، د الله په خاطر ویې کړه، بېځایه ده جذبه دی. جهاد هلته په مسلمان فرضېږي چې اسبابونو کې داسې زبر ځواک د ځان نه جوړ کړئ، بیا د معاش شیخ نه پوښتنه وکړئ. الآن نحن نريد أن نذهب وأن نروح إلى غزوة بيت المقدس، هل يجوز لنا أن نشارك فيه؟ والله لا أقول لكم لا. دویم چې ورځئ، قسم په الله که درته وایم چې مه ورځئ. نو چې ته اوس اسباب نه لرې، د 105 په نامه یو توغندی ده، داسې توغندی شیخانو ته مډال راوړئ. شیخ یاسین د حماس د جهادي تنظیم مشر، عالم و، سپین ږیری و، په پښو شل د قطایب القسام داسې توغندی جوړ کړی، په اوږه ویستل کېږي، ټانګ یې ولي، رهبري ده. 105 نوم یې ده، الیاسین 105. تک ځای ترچوي، تاسې هم جوړ کړئ. د ملا عمر نوم پکې ایږدئ، د شیخ همت الله نوم پکې ایږدئ، د شهید عبدالله نوم. والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. د مجلس ټولو ګډونوالو، علماو، شيوخو، مجاهدینو او د مدرسې استادانو، محتممینو، څومره خلک چې مجلس ته راغلي، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله پاک مو حافظ و ناصر سلام نصرت وکړي. تر ټولو نه مخکې چې خبرې وکړم د مدرسې اراکینو ته، خصوصا د صاحبزاده صاحب کورنۍ ته، الله پاک دې د دوی د علمي خدمت قبول کړي. الحمدلله چې الله عز وجل د دې کور چې تقریبا د مشرانو ټول خدمت په علم کې تیر شوی او دا خدمت اوس هم روان ده، الله پاک دې اجرونه او ثوابونه دوی ته ورسوي. خوند دا کوي چې یو څوک عالم وي، الله پاک ورسره د الله د دین په ټولو چارو کې خدمت نصیب کړی وي، بې ډېر خوند کوي. الحمدلله صاحبزاده صاحب، مشر صاحبزاده صاحب چې نقیب الله صاحبزاده صاحب رحمه الله ما لیدلی نو، والد رحمه الله به مونږ ته ډېر صفت کو. د مونږ د شیخ عبدالقدوس رحمه الله د هغه همدرس یو ملګری پاتې سوی، مبارز، مجاهد او د خپل عصر یو له لویو علماو. بیا الحمدلله د هغې راوروسته نسل هغه هم علما او مجاهدین، بیا اوس چې څوک د مدرسه مخ ته بیایي، الحمدلله صاحبزاده صاحب زمون هم علما او هم مجاهدین. الله پاک دې نورم ترقي ورته نصیب کړي، الله پاک دې علمي خدمتونه ورته قبول وګرځوي. نو دا ضرور نه د عوام ورونو چې هر مولا راسي تقریر دې وکړي. نو زه د تاسې وخت ډېر نه نیسم او نه دا ضرور د علماو خبرې وکړلې، مشر شیخ صاحب خبرې وکړلې، که نصیحتونه ول، موږ علماو ته هم نصیحتونه ول، عامو خلکو دپاره هم نصیحتونه ول.
نو که زه اوس خبرې ونه کړم بیا به تاسې داسې مشهوره کوي چې خفا سو ځکه یې خبرې ونه کړلې نو زه مجبور یم چې ویې کړم کنې دا فکر باید مونږ د ځان نه وباسو هېڅ ضرور نه ده چې یو څوک جلسې ته راغلی وي کله کله یو څوک مجلس ته د تبرک دپاره ځي کله کله ملام په مدرسه کې په تنګ سوی یو عام مجلس ته راسي د دې لپاره چې خلک وویني نو کله کله دا د مجلسونو ته راتګ د نورو اهدافو دپاره وي نو آینده کې مو فکر اوسېږه مسلمانانو ورونو دا معنا نه چې مولا راغی مجلس ته خامخا به خبرې کوي کنې ناوخته هم د بیخي ناوخته ده نو زه وایم چې خبرې دا چې زه یې کوم بوج نسي در باندې یوه لاندې خبر کوم مسلمانان ورونو هغه دا چې ولې مونږ په نننۍ دنیا کې الله نه واکمنوي ولې اسلامي نړۍ کې مسلمانان هر څه ډېر لري عدد او عده دواړه لري ولې په اسلامي نړۍ کې مسلمانان نه واکمنېږي ولې د فلسطین مسلمانان د مظلومیت نه خلاصېږي ولې 80 کاله مبارزه ووتله تقریبا یوه محدوده منطقه کې اسرائیل راګیر او ټول عربي نړۍ 22 مملکتونه تر چارپیر مسلمانانو ته ازادۍ نه نصیب کیږي ولې یو آیات وایي الله عز وجل قرآن کې وایي وعد الله الذين آمنوا وعده کړې ده الله له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی د څه شي وعده یې کړې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعده کړې الله پاک له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی مؤمنان یو که نه یو داسې د ما د الله چې کومه وعده کړې هغه وعدې تقریبا شرطونه هم پوره دي ولې الله عز وجل د دنیا د مسلمانانو سره الله پاک په خپله وعده کې خلاف نه کوي ولې مسلمانانو سره الله نصرت مسلمانانو ته نه راولي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مسلمانان عملونه صالح هم کوي مدارس جوړې دي جماعتونه عبادت خانې جوړې دي د الله عبادت فرضي عبادت د افغانستان په مځکه کې څوک داسې حالت نشي کېدی چې مثلا یو سړی دی وایي فرضي روزه کې چې زه روزه نه نیسم زه لمونځ نه کوم الله ټول احکام هغه عملي دي مسلمانان یې کوي د څه شي وعده یې کړې چې ایمان راوړي او عملونه صالح وکړي لیستخلفنهم فی الارض الله وایي زه به خامخا خلیفګان ګرځوم په مځکه کې څومره تاکیدونه استعمال شوي علماو لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى الله پاک وای دسی به دوی حاکمان کوم لکه دوی نه مخکې مې چې حاکمان ګرځولي ول وليمكنن الله پاک وای دوی ته به قدرت ورکوم هغه دین به دوی ته حاکم ګرځوم الذي ارتضى چې هغه الله دوی ته خوښ کړی ده وليبدلن الله پاک وای زه به بدلوم دوی من بعد خوف امنا پس له ډاره به په دوی باندې امن راولم الله پاک هغه وعده د افغانستان د مسلمانانو سره پوره کړله د افغانستان مسلمانان مؤمنان هم ول عملونه صالح هم کو دغه وعده له موږ سره 100 کاله مخکې علماو په منابرو منبرونو باندې ویلې هغه وعده نن الله پوره کړله دلته د خوف او د ډار مسئله وله نن الله پاک هغه دین چې الله رالېږلی دغې مځکې لپاره ده هغه دین نن د افغانستان په مځکه باندې حاکم دین ده الله چې غواړي چې په دنیا یې حاکم کړي هغه دین د الله دین ده هغه دین چې الله عز وجل ورباندې محمد رسول الله صلی
صلی الله علیه وسلم را لېږلی ده او وعده او بعضې زمانو کې او بعضې حالتونو کې پوره سوې ولې ومن اوفى بعهده من الله څوک ډېر کلک وفا کوونکی په عهد د الله نه الله قرآن کې وایي ومن اوفى بعهده من الله د الله نه څوک ډېر وفا کوونکی په وعدې ده وعده یې کړې پوره کوي به یې ولې دغه وعده نه پوره کېږي دوه شیانه موږ نه لرو چې الله دا وعده نه پوره کوي اتحاد او علم دوه شیان نه لرو دوه صفت نه لرو علم نه لرو اتحاد نه لرو کله چې دغه دوه صفتونه الله په موږ کې راوستل بیا وعده مشروطه په دغه شرطونو ده موږ علم نه لرو علم الله موږ نه پوښتنه کړې مسلمانانو ورونو لنډو الفاظو کې وایم تاسې د ځان سره فکر وکړئ یوه زمانه وه د رسول علیه السلام شیخ صاحبان ناست د رسول علیه السلام زمانه کې کله چې خط لیکل کېده هغه خط د رسول علیه السلام په څه شي لیکل سوی په پوسته کې رسول علیه السلام چې عظیم د روم ته خط ولیږه په پوسته کې لیکل سوی د علم یوه لویه منبع چې کاغذ په دنیا کې چا کاغذ نه پیژاند خط دپاره منبع چې کاغذ د نانو دا په دنیا کې اول د چینایانو اختراع ده کله چې اسلامي فتوحات د عباسي خلافت په وخت کې سمرقند ته راغلي په سمرقند کې د مسلمانانو د چینایانو جنګ شو هلته فتوحات راغلي سمرقند فتح شو هلته واکمني د چینایانو وه یو جنګ د سمرقند نه باندې وشو په دغه جنګ کې چې امام ابو جعفر ابن جرير الطبري او امام ابو منصور الثعالبي ثمار القلوب في المضاف والمنسوب یو غټ کتاب ده هلته یو جنګ وشو خونړی جنګ وشو په دې جنګ کې لس چینایان مسلمانان ونیول هغه داسې مسلمانان ول ځوانانو تاسې ته مې خبرې ډېرې متوجې دغه لس چینایانې راوستل سمرقند ته دوی ته یې ویلې موږ تاسې نه ازادو تر څو چې موږ ته د دغه لسو چینایانو کې داسې چینایان ول چې په چین کې د کاغذ صنعت مخکې له اسلام نه موجود و هغه صنعت چې موږ ته په سمرقند کې جوړ نه کړي موږ مو نه خوښي کوو دغه شرط هغه لس چینایانه دلته په سمرقند کې مسلمانانو د ځان سره وساتل تر هغه مو نه خوښي کوو چې هغه کارخانې چې په چین کې وې چې په سمرقند کې آبادې نه شي اوله لویه کارخانه چې د کاغذ د مسلمانانو په لاس په سمرقند کې جوړه شوه د سمرقند خلک دهقانان ول ټول خلک د سمرقند خلک دومره زیات رامات شول د صنعت او کارخانو د کاغذونو ته ټول سمرقند خلک د کاغذ فابریکې ونیو ځکه هلته عباسي خلافت ژوندی و هلته د علم انبعاث او علم شوق او تحریص ته خلک راپورته کېدل لنډو الفاظو کې وایم دغه کتاب کارخانې د علم د صنعت د کتابت د کاغذ دا له سمرقند نه هارون رشید په زمانه کې د هارون رشید په زمانه کې داسې اعلان وشو وی دې نه بعد که چا په پوستکي باندې لیکل وکړل یو فرمان یې صادر کړ که چا په پوستکي باندې لیکل وکړل نو هغه ته به جزا ورکول کېږي
ټول حکومتي اداراتو کې په پوسته کې لیکل مه کوئ، ځکه پوسته کې لیکل یو مشکل درلود. کله به چې لیکل وسول په چاړه باندې داسې کږو به تراشل شو، کاغذ باندې چې لیکل وسي هغه نه تراشل کېږي. دغه د کاغذ صنعت ما مخکې ویلي وایم، دغه د کاغذ صنعت د ټولې اسلامي نړۍ لوی پایتخت د عباسي خلافت مرکز بغداد نه شام ته لاړو. شام کې فابریکې جوړې شوې، د شام نه مصر ته لاړو، د مصر نه قبرس ته لاړو، د قبرس نه قرطبي او غرناطي او اشبیلیې ته لاړو. د نن ورځ غربیانو باندې دغه لوی احسان چې کاغذ د شرقي نړۍ نه غربي نړۍ ته موږ وړی ده، موږ هلته حاکمان ولو، هلته واکمنان ولو، هلته به په دنیا باندې برم موجود وو. علت دا و چې موږ علم ته مخ کړی وو. تاسې په دې پوهېږئ چې نننۍ غربي نړۍ ته اول کاغذ د شرقي نړۍ د چین نه موږ وروړی. تاسې په دې فکر وکئ چې په ایټالیا او په نننۍ انګلستان کې د کاغذ فابریکه څه وخت جوړه سوله، د ابتکار یې د چا نه زده کړی وو؟ دا د موږ احسان وو. موږ هلته د علم خلک وو، د علم سره مو مینه وه، د علم شوقیان ولو، موږ هلته واکمنان هم ولو. هغه زمانه کې چې عباسي خلافت وو تر سمرقنده واکمن وو. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. ولې هغه وخت کې هغه دین چې الله خوښوه واکمن وو. په یوه قومنده باندې له بغداد نه تر سمرقند پورې، له بغداد نه تر تبت پورې، تر کاشغره پورې او تر هند پورې، تر سند پورې یوه واکمني وله. هلته موږ د علم خلک وو، علم سره مو مینه وه. مخکې شیخ صاحب ښې خبرې درته وکړلې چې علم انسانانو دپاره روح. ډېر نه غږېږم، همدغه یوه خبر بله کوم. ټولو غربیانو ته مې چلنج ده، ټولو غربیانو ته مې تحدا ده. په دوه شیانو خبر کوم. یو مې په کاغذ وکړه د موږ احسان ده. هر څوک چې علمي بحث کوي دا ګز د میدان. موږ باید په دې نن مناظره وکړو. علماو تاسې به لیدلي وي د رسول علیه السلام په زمانه کې خط په چي کېږي. موږ به چې د واړه ولو د چړیتوب زمانه وه، قصبونی به م راواخېسته چې به م په چاړه باندې پرې کړو. که نه په اقلامو چې سړی غږېږي دومره خبرې دي. د موږ یو عالم تېر سوی ده د قلم په جوړولو باندې بحث کوي. څه نی قلم به داسې به یې وتراشه، ښي طرف ته به یې دا نوکه کږه، چپ طرف ته به یې لږ به یې ډېره به یې نری به یې نه به یې څنګه به یې و هغه پسې به یې. په دې باندې علما مستقل کتاب نن نه 1000 کاله مخکې علماو په دې کتاب. تاسې کله که فکر کړي پخوانه یو زوړ عکس وي، په هغه عکس کې بڼکې وي داسې دوات و رنګ، دا د رنګ بوتلې کوي بڼکه پکې کښي. موږ بڼکه ورته وایو، دا د مرغه بڼکه. عربي کې ورته ریش وایي، پر په فارسي کې. دا به یې داسې وتراشه، بیا به یې په هغه لیکل کول، بیا به یې هلته په رنګ کې داسې غوټه کړ، بیا به یې لیکل کول. ته فکر وکړه څومره وخت به یې نیو. په قلم بحث کوو، په بل شي بحث نه کوو، په قلم یې کوو. و یاد مو لکه نه موږ تاسې به چې خط زده کوو، مشقي خط رنګ کې به م یو ورې هغه که بیا به م دلته ولیکه، بیا به م ولیکه، بیا به م راواخیستو. نو په دې باندې به څومره وخت نیو. دغه قلم چا جوړ، دغه قلم چا جوړ چې رنګ پکې واچوي یوه میاشت کار کوي. هغه د لیونتوب د زمانې ژوند، هغه د فتوې د زمانې ژوند. دلته یې رنګ که بیا یې راواخله، بیا یې که، بیا یې که، بیا یې که، بیا یې که، نو څومره 2000 کاله به په دې ولګېده. دغه قلم چې دې ته مونږ نن خودرنګ وایو، په عین دا نه کش کړي هغه قلم چا سره وي، کوم عالم سره، سپین ږیرو علماو سره وي. هغه اول کې چې راوتلي ول دا نوکه کې منځ کې یو سری وي داسې مات وي، که چا سره وي وایي ښه یې نو ډېر خوند وکړي. دغه قلم پخواني سپین ږیرو علماو رایه وړه مولي صاحب خیر د بښنه غواړم چې داسې خوند وکړي چې بیا ووایي چې دغه قلم دا چې له رنګ نه یې ډک کړ،                                                                                                                      او منځ کې دلته دا نوکه کې سوری و،
کله چې دا رنګ په مځکه باندې کېږدي لیکل شروع کړي چې بیرته راځي کې رنګ بندوي دا قلم دنیا کې چا جوړ ولې موږ ته تحداوې راکوئ ولې موږ ته پیغور راکوئ بیا وایم دغه قلم په ټول د بشریت په تاریخ کې اول مخترعین موږ دي که یې نه منئ علما ناست دي تاریخ ابن عساکر دوه ځایونو کې په دغه مسله بحث کوي د ټول اسلامي نړۍ لوی معتمد تاریخ دوه اتیا جلدونه تاریخ یو وارې په 5م جلد کې یو وارې په 14م جلد کې بحث کوي دغه قلم چې خودرنګ قلم چې یوه میاشت کار کو اولینی قلم د بشریت په تاریخ کې موږ مسلمانانو جوړ کړی هلته موږ د علم خلک موږ د علم سره ملګري وو علم ته خادمان ولو موږ واکمنان هم ولو نن موږ د علم واکمنان نه یو پردي فکرونه مو روان کړي پردۍ رڼا ته مزل کړو توره شپه وي په توره شپه کې چې د بل بجلۍ ته روانې خلک خپله بجلۍ ولري جواب راکوئ ځوانانو توره تیاره ده تورې تیارې ته ما سره ښه بجلۍ ده چې خپله بجلۍ در سره یې کله که د بل بجلۍ ته روانې چې هغه هم پیکه بجلۍ وي رڼا یې هم سمه نه وي نن ولې مونږ علم ته هغسې خدمت نه کوو چې څنګه الله مونږ نه غوښتنه کړې ټول هغه شیان من المدفع الى العبره له توغندي نه نیولې تر ستن ولې دغه ټولو علومو ته مونږ نه راپورته کېږو چې زده یې کړو ټول هغه شیان چې نن زمانو ته ضرورت لري هغه ټولو علومو ته ولې مونږ وږه نه ورکوو وعده کوم په رب العالمین قسم چې د نننۍ دنیا غوندې په علم کې مونږ سیالان دنیا مخ ته ځي مونږ شاته راځو دنیا په مخ روانه ده مونږ کته راځو دنیا پورته خیزي مونږ شاته ځو په علمي میدان کې که چېرته د نننۍ دنیا سره دغه دنیا چې نننۍ دنیا د مونږ په علم کې سره مساوي وای دوی هم ډرون درلودی مونږ هم دوی هم توغندی درلود هم مثله پورته هم نه غواړو هم مثله مو چې وای مثال وایم دوی په مونږ بادشاهي کړې 20 کاله به مونږ افغانستان کې جنګ پاتې سوی شاته به پاتې کړي خو مونږ خو چې نن هېڅ شي مونږ تر وسه نه کېږي علم کې ناکام یو او بل لوی صفت چې الله نه درکوي په اتحاد لا بين العربي ولا العجمي ولا بين الابيض ولا الاسود ولا بين فلاني ولا بين فلاني په فلسطین کې جهاد روان ټول عربي نړۍ چپ اتحاد نشته که اتحاد وای نو هغه غږ هم په یاد د پاکستان کې یو ښار د کراچي ورته وایي د دې پخوانی نوم دیبل علامه بیلازري په فتوح البلدان کې لیکي حجاج ابن یوسف دا فتح کړې څومره بد سړی یادوي حجاج ابن یوسف فتح داسې کړه دلته څه مسلمانانې ښځې وي 15 کښتۍ کې سپرې وي دې ته کافرانو لاس واچولی ده له دې چې نه د مسلمانو ښځو غږ کړي په دې کراچي په دریاب کې وا حجاج دا غږ حجاج ته بغداد ته ورسېد محمد ابن قاسم فاتح د سند ای د جهاد دپاره راولېږه دا دلته په دیبل کې چې کوم جومات هم جوړ شوی په ملیتانو ملتان او په دیبل کې دا فتح د هغه زمانې نه سوي هلته دغه چیغه ده وا حجاج بغداد ته لاړله د عجمې ښځې چیغه وله مسلمانانو لبیک ورته ویلې اوس مسلمانانو ته جذبې ورغلي په طالبانو مجاهدینو کې داسې اور بل د مونږ فلسطین ته ځو چیرې ځې څه شي دپاره ځې یو توغندی دې 1000 نفرو بس ته جذبه مه کوه جذبه دې زر سړېږي اوس جذبه په علم وکړه د الله په خاطر ویې کړه بېجایه ده جذبه دې جهاد هلته په مسلمان فرضېږي چې اسباب هم ولري کله کله طالبان پوښتنه کوي موږ ورسو که ورنسو دوی کوي چې د ملیان بې غیرته سوي 1000 نفره ځئ ور روان سئ توکل په خدای چې درته کشف وایي که دا 1000 نفره په یو وار باندې ولي څه دې ترلاسه کېږي ته داسې وکړه دلته تنها شهادت اسلام کې مقصد نه ده د رسول الله په زمانه کې صلی الله علیه وسلم شیخان ناست دي
تر 1500 صحابه شهیدان نه دي رسېدلي. فتوحات اسلامي څومره ځمکو ته خپرې سوي دي که نه؟ په بیر معونه او په احد کې اویا شهیدان سوي ټوله اسلامي نړۍ پورې. اما فتوحات څومره سوي دي؟ اسلامي امت ځوانانو علم ته مخه کوي. دغه درد و جذبه مو یو ساعت مه کوئ چې هله ورشئ. دغه جذبه مو په نن عصر په علومو ورټوله کوئ. دغه ابتکارات مو ټول راټول کوئ. 15 کلونو کې داسې زبرځواک د ځان نه جوړ کوئ. بیا د معاش شیخ نه پوښتنه وکئ. الآن نحن نريد أن نذهب وأن نروح إلى غزوة بيت المقدس، هل يجوز لنا أن نشارك فيه؟ والله لا أقول لكم لا. دویم چې ورځئ قسم په الله قدر دویم چې مه ورځئ. نو چې ته اوس اسباب نه لرې دغسې ورځي چې اسباب دې تیار کړي وي، داسې خطرناکه وسله در سره وي چې هلته یې 14 د اسرائیلو تیاره راسي ته یې کته راوغورځوي، مقاومت و مقابله وسي، بیا په دواړو سترګو باندې ورسه. جذبه مه کوه. جذبه دې نن په علم متمرکزه کړه. هغه علم چې الله موږ ته قرآن کې ویلي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. داسې وسله تیاره کړه چې دښمن پرې وویروي. دښمن دې تا د امپور نه ډارېږي. نن دې خبرې هلته هغوی سره ستا دښمن د هغې وسلې نه ډارېږي چې د دوی سره هم مثله کېږي. هم مثله وسلې نه دښمن ډارېږي. ګوره ترهبون به عدو الله، داسې وسله تیاره کړه چې دښمن پرې وډار شي. هم مثله ترې فوق څومره خوند به وکړي. الحمدلله بېګا د شپې رسېنه د غزې د مرکزي سیمو نه اسرائیلي فوجیان ووتل. ډېر کلک مقاومت. داسې نه ده چې هلته مقاومت نه کېږي، صرف د تیارو مسله ده. نور زمیني جنګ کې کلک سنګر چې دوی په مرکزي سیمه د غزه کې هم الحمدلله بېګا دوی ووتل د کلک مقاومت د وجې نه. هغه پرمختللو الیاسین 115 په نامه یو توغندی ده. داسې توغندی شیخانو ته میدال راوړئ. شیخ یاسین د حماس د جهادي تنظیم مشر عالم سپین ږیری و، په پښو شل د قتایب القسام داسې توغندی جوړ کړی، په اوږه ویستل کېږي، ټانګ ولي رهبري ده. 115 نوم یې ده، الیاسین 115. ټک ځای ترچوي. تاسې هم جوړ کړئ. د ملا عمر نوم پکې کېږدئ، د شیخ همت الله نوم پکې کېږدئ، د شهید دادالله نوم پکې کېږدئ. ابتکارات وکئ، په علمي میدان کې وکئ. پردۍ ډوډۍ ته چې سړی تیار دي ته توپیلي وایي سړی. هره ورځ پردۍ ډوډۍ ته دې سترګې نیولي. خطیب بغدادي چې کوم کتاب جوړ کړی کتاب توپیلي نومېږي. دا بس یې وټوکه و کمبسته بیا. خطیب بغدادي لیکلي یو کور ته مېلمه راغلی، کور والا ترې په تنګ سو. ستې ورته ویلې چې دا مېلمه نه ځي. ستې ورته ویلې ویل دا مېلمه ته ویلې وي خیز به واچو چې ته ډېر خیزونه وهې که ډېرې مړۍ ډوډۍ مې در باندې وخوړلې چې ته ډېر خیز وهې که زه. نو دیوال و پاس بام داسې چې کور والا رامنډه کړله چې داسې تېزه منډې وکړل، بام دیوال یې خیز واچو، باندې خیز کړ. مېلمه چې رامنډه کړه ښه تېزه منډې راواخیستله. خو چې د هغه ته راورسېد د بام نه دیوال نه یې خواته خیز وانهچو، دننه یې خیز واچو. نو کور والا ورته ویل دومره لږ زور مینه زور ډېر راکې. خو اصل کې د تا په چال پوه یم، تا داسې اراده درلودله چې زه خیز باندې واچوم، ته دروازه راپسې بنده کړې زه کور ته راوځم. نن موږ توفیلیان جوړ یو. نن موږ پردۍ مړۍ ته سترګې نیولي. ټوپک مو پردی، مرمۍ مو پردی. ابن ماجه حدیث ته شیخ شیبانو ته معلوم دی. رسول علیه السلام یو ورځ د سلمان فارسي صاحب سره قوس ولید. فارسي قوس یعنې د فارس په امپراتورۍ کې جوړ دی. رسول الله څه ورته صلی الله علیه وسلم وایي دا ایسته واچوه، عربي قوس راواخله. ایسته یې واچوه، عربي قوس راواخله. نو ولې دغه حدیث مصداق نه تطبیقوي علماو؟ خیر د علماو راځئ ځوانانو ټول په یو فکر باندې علمي تمرکز جوړ کړو چې له دغه وعده چې الله کړې وه چې دوه شیان راکېنول، اتحاد و علم دی، چې دا دواړه پیدا سي چې الله وعده پوره کوي که نه. ومن اوفا بعهده من الله، هېڅوک ډېر وفادار نشته. خو موږ شرطونه نه دي پوره کړي. نو الله عز وجل دې په موږ رحم وکړي. الله عز وجل دې د موږ ټول مشکلات حل وګرځوي. الله پاک دې دیني مدارس یې ډېرې زیاتې کړي. اسلامي نظام و امارت ته دې الله بقا او دوام ورکړي.
مسؤلینو طالبانو مجاهدینو اوس بل وخت ډیر شي ته ضرورت شته تنا قاضي حمدالله په حاشیو مسله نه حل کیږي قاضي حمدالله څنګه ته کېږدي عزتي بس تاره نن بله دنیا ده الله مونږ نه بل شی نن غواړي هغه شی رانه غواړي چې مخکې نه رانه غوښتل واخر دعوانا ان الحمد